ناول نیکه لیکوال نصیر احمد احمدي. لومړی برخه. د ډول غږ یو دم ودرېد. د نارینه وو غوڼې څڼې د دوی پر خولو سویو ټنډو راښکته سوې. ښځو چیغې کړې. ماشومانو کورو ته منډه واخیسته. د اتڼ ګرده دایره ماته سوه. ټولو غونډۍ ته کتل. آس وشڼېد. وړې تیږې ورغړېدې. ګڼ سپاره کلي ته راغلل. سپرو زرې اغوستې وې. د پلتهي ټوپکو اوږدې نلۍ یې تر اوسپنیزو خولیو لوړې ښکارېدې. په چرمي تیکو کې ټومبلو تورو ټال خوړ. آسونه تر لوګي وهلو تورو دیګو راوګرځېدل. د آسونو د ټنډو په تار تار زیږو ویښتو کې د لمر ژړه رڼا پرته وه. د خولو کنجان یې سپینو ځګونو نیولي وو. ولاړو کلیوالو په ویره ورته کتل. یو چاغ پوځي له توره آسه کښته سو. له سره یې اوسپنیزه خولۍ لرې کړه. یوه دیګ ته ودرېد. تر دیګ سرې لمبې راوګرځېدې. پوځي له خپلې ملا اوږده چاړه راخلاصه کړه. د دیګ سر یې پرې وښویاوه. خپلو ملګرو ته یې وکتل. یو دم یې وخندل. د پسه شوروا. کلیوالو ته یې سترګې ور واړولې. چیغه یې کړه. ولې غلې سوې هله؟ ډول وډنګېد. د اتڼ دایره جوړه سوه. اتڼ ورو ورو. د اتڼ کوونکو په سترګو کې ویره ښکارېدله. ټولو پوځیانو ته کتل. پوځي چیغه کړه. یو څه ژوندي سئ. دیګ ته یې وکتل. ژېړه شوروا ایشېدله. په سپینو ځګونو کې به کله کله د غوښې بڅري سره ښکارېدل. بڅري سر ته راغلل. پوځي په آسونو سپرو کسانو ته وکتل. ویې ویل هلئ نو خپلې ګېډې ډکې کړئ. پوځیان له آسونو کښته سول. پر لیکي لیکي ټغرونو کښېنستل. چاغ پوځي چیغه کړه. مېلمانه عزت غواړي. څو کلیوالو په بیړه کاسې ور واخیستې. په دیګ کې یې څمڅۍ ووهلې. کاسې له غوښو ډکې سوې. شېبه وروسته د ټولو پوځیانو ژامې وخوځېدلې. د چاغ پوځي له خولې د غوښو وړې ټوټې باد سوې. ناره یې کړه. مړې سترګې مو راته نیولې دي. څه ته ګورئ؟ حاصلات راوړئ. ډول ودرېد. څو کسان کورونو ته ننوتل. یوه بوډا کړوپه ملا نیولې وه. راغی. وړه کڅوړه یې پر خاورو کښېښوده. درب سو. پوځیانو ور وکتل. پر ځمکه د دوو ډکو بوجیو د لوېدلو دوړه لا نه وه ناسته. څو نورې غوټې هم راړې. چاغ پوځي خپلې وروځې سره وروستې. بس همدومره؟ پر ملا کړوپ بوډا پر خپله توره ټنډه د خیرن څادر پیڅکه تېره کړه. ویې ویل صیب موږ ټول اووه کور یو. سږ کال د حاصلاتو هم چندانې خوند نه و. چاغ پوځي ودرېد. دیګ یې د بوټ پر څوکه پورې واهه. د نغري لوګي وهلې تورې ډبرې وښویېدې. دیګ ړنګ سو. پر خړو خاورو د پخو غوښو ټوټې ولوېدې. چیغه یې کړه. په ودونو کې پسونه پخوئ خو د مالیې ورکړې ته بیا بلا وهلي یاست. غلی سو. ړنګ دیګ ته نږدې له ژېړې لندې خاورې مړه تاوونه پورته کېدل. کلیوال وارخطا ول. چاغ پوځي چیغه کړه. هلئ کورونه وپلټئ. پوځیان کورونو ته ورننوتل. ښځو او ماشومانو چیغې کړې. ټول له کوره راوتل. شېبه وروسته د اتڼ میدان له غوټو او بوجیو ډک سو. یوه پوځي څو چرګې تر پښو نیولې وې. دوو نورو په وزو پسې منډې وهلې. چاغ پوځي تر ناوې راوګرځېد. ودرېد. په خندا یې وویل له کومه پوه سم چې ښایسته یې که نه؟ یوه کلیوال ځوان منډه ور واخیسته. چاغ پوځي یې تر ستوني ونیو. ځوان اخ کړل. تر زړه یې نیزه ختلې وه. چیغې سوې. د کلیوالو سترګې رډې راختلې وې. چاغ پوځي وخندل. د خپل سره کوټ غاړه یې سمه کړه. د ناوې ټیکري ته یې لاس ور واچاوه. نجلۍ لڅ سر ودرېده. کلیوالو چیغې کړې. یوه ولاړ آس ته اوږه ورکړه. آس پر سره دیګ ورغی. پوځي پر جوش شوروا ور ولوېد. چیغه یې کړه. لمن یې ور واخیست. په سرو غړنجو کې پټ سو. بل ډبرې ته لاس ور وغځاوه. ډبره د یوه پوځي سر ته سیخه سوه. له آسه کښته راولوېد.
آسونه وشڼېدل، تورې وځلېدې، له ټوپکو سپین لوګي راووتل، کوچنی کلی سرو لمبو ونیو. آس ټوډه ووهله، بار کوږ شو، 2 کسانو منډه ور واخیسته. جوال ته یې اوږې ورکړې. یوه بوډا وخندل. میرویس خانه په دې جوال کې څه دي؟ ډېر دروند معلومېږي. پر آس سپور ځوان وویل: بابکه، په ملتان کې مې مسې لوښي ولیدل، خوند یې راکړو. څه سکې راسره پرتې وې، 3000 دانې مې واخیستل. اسمان وغړېد. بوډا خپل آس ته پونده ورکړه، د کاروان مخې ته ورغی. له نارې سره یې کتار روښان آسونه او کچرې ودرېدې. بوډا په لوړ غږ وویل: هوا خړه ده، باید د دمې جوړولو لپاره یو ځای پیدا کړو. پر آس سپور له عمره پوخ سړی راغی، اوږده ږیره یې باد یوې خوا ته اړولې وه. له بوډا سره ودرېد، ویې ویل: سم وایه، کاروان ستړی دی، خو دا دښته مناسبه نه راته ښکاري. بوډا وویل: میرویس خانه، ته څه پکې وایه؟ میرویس خان وویل: بابکه، شاه ولي سم وایي، په دې دښته کې به څه کوو؟ آسونه هم وږي دي، دلته خو شینډکی هم نسته. په عمر پاخه سړي وویل: تر دې ټیټې غونډۍ ور اخوا یو کوچنی کلی دی، ټول 7 کوره دي، خو ولس یې مېړنی دی، د مېلمنو په قدر پوهېږي. بوډا ناره کړه: یا الله، حرکت! د لیکه ولاړو اوښانو، کچرو او آسانو پښې وخوځېدې. باران تیزي کوله. ځای ځای ډنډ سرې اوبه ولاړې وې، اوبو له وینو رنګ اخیستی و. د سوداګرو بار آسونه، کچرې او اوښان یوې خوا ته ولاړ ول. میرویس خان د یو ماشوم په خټو لړلی جسد ورپورته کړ. د ماشوم تر زړه غشې وتلې وې. نږدې غږ یې واورېد: هېڅوک هم ژوندی نه دی پاتې. میرویس خان ور وکتل. د بوډا له ږیرې مړې اوښکې څڅېدلې. یوه ناره راغله: هلئ، دا ښځه ژوندۍ ده. څو کسان ورغلل. یو نیم سوځېدلی لرګی یې پورته کړ. زړه ښځه یې له خټو راوایسته. یوه سړي د اوبو د پتک سر خلاص کړ. د زړې ښځې په خوله کې یو غوړپ اوبه ور واچولې. زړې ښځې وټوخل. یوه ځوان په بیړه وویل: څوک و؟ چا په دې حال کړی؟ د ښځې سترګې نیمکشه سوې. له وچو شونډو یې څو مات ګوډ ټکي راووتل. د ګر سر یې یوې خوا ته وځړېد. بوډا د ښځې اوږو ته ټکان ورکړ. چیغه یې کړه: وایه وایه، د چا کار و؟ یو غږ یې واورېد: مړه ده. بوډا د زړې ښځې پر نیمکشو سترګو لاس تېر کړ. ولاړ سو. شاوخوا یې وکتل. په خټو کې د انسانانو غوڅ سوي اندامونه پراته وو. په روغو جسدونو کې غشي او نیزې ولاړې وې. بوډا ټیټ سو. په خټو لړلی له رنګه سور کوټ یې ورپورته کړ. ورو یې وویل: دا سره کوټونه یوازې د ګرګین عسکر اغوندي. یوه ناره کړه: یوه خولۍ! ټول ورغلل. بوډا په خټو لړلې اوسپنیزه خولۍ راواخیسته او ویې ویل: اوس پوه سوئ، د ګرګین د عسکرو کار دی. میرویس خان سوړ اسویلی وایست. ویې ویل: ټول څو کسان دي؟ یوه ځوان ځواب ورکړ: 2 22 نارینه، نورې ښځې او ماشومان. یوه ناره راغله: دلته راسئ. ډله ورغلله. ټولو خپلو سترګو ته لاسونه ونیول. په ګڼو بوټو کې حلاله سوې لڅه لغړه ناوې پرته وه. بوډا خپل څادر پرې واچاوه. میرویس خان وویل: 3 قبرونه وکیندئ. آهنګر د آس پښه په خپل زنګون کښېښوده. ورو یې وویل: میرویس خانه، هغه چټک راکړه. کم؟ آهنګر وخندل: د هندوستان مسافري سترګې در کمزوري کړې دي. هغه بنۍ ته نږدې. میرویس خان ورغی. څټک یې ور واخیست. آهنګر ته ودرېد. آهنګر د آس پر بنۍ پر پونده نال کښېښود. میخ ته یې څټک ونیو. آس وشړېد. میرویس خان د آس قیزې ته لاس ور واچاوه. آهنګر وویل: ډېر مزل مو کړی، له پخواني ناله څه نه دي پاتې. یو چا ناره کړه: هګۍ، تازه هګۍ، هلئ، ارزانه سوې. میرویس خان شاوخوا وکتل. خلک دوکانونو ته ولاړ ول. د سماوارو تر مخ څو کسانو کرکان جنګول. میرویس خان وویل: بازار څنګه دی؟
آهنګر د آس پر نال بل میخ کښېښود. سړی ساه یې وایسته. هغه پخوانی زور نه دی ورپاتې، ته یې خپله وینې. آهنګر ولاړ سو، د آس پر یال یې لاس تېر کړ، ویې ویل ښکلی آس دی. له سره انګاره توره چاجوشه یې ورپورته کړه. میرویس خان ته یې خټینه پیاله ونیوله، ویې ویل شنې چای دي، همدا اوس مې دم کړی. غلی سو، آس ته یې وکتل، ویې ویل هغه سور آس دې څوک و؟ میرویس خان د چایو پیاله شونډو ته ورنږدې کړه، ویې ویل په ملتان کې رامړ سو، مجبوره وم پر دې آس مې د سپینو زرو 4 سکې ورکړې. آهنګر وخندل. ارزې مخکې مې غاښونه وکتل، له عمره یې ډېر وخت نه دی وتلی. میرویس خان دیوال ته ولاړ، نوی قیمتي مسي لوښی ور واخیست. لوښي میناتوري شوي واړه ګلان درلودل. میرویس خان وخندل. ستا کار د تورو لورونو کړیو او ځنځیرونو جوړول دي، دا لوښي دلته څه کوي؟ آهنګر سړه ساه وایسته. یوه ملګري مې راوړ، ویل یې چې یو چا ته یې سوغات ورلېږم، د یادګار لپاره مې سږ کال ورباندې وکینده. میرویس خان لوښی پر بل مخ واړاوه، پر شا یې کوږ خط کیندل سوی و. 1119 هجري شمسي کال. میرویس خان سوړ اسویلی وایست، ویې ویل ژوند څومره په منډه دی. مورکۍ مې لوستې ښځه وه، شاعري یې هم کوله. څو ورځې مخکې مې په کور کې څو زاړه کاغذونه وموندل، زما د زوکړې تاریخ یې لیکلی و. 1084 هجري شمسي کال. غلی سو، ویې ویل 33 کاله څومره ژر تېر سول. آسونه وشڼېدل، د پښو دربا راغله. آهنګر او میرویس خان د انګرۍ له دوکانه ووتل. اسان د کوڅې له سره تیز را روان و. عسکرو سره کوټونه اغوستي ول، اوسپنیزې خولۍ یې لمر ته ځلېدلې. میرویس خان یو دم منډه واخیسته، ټوپ یې کړل. یو ماشوم یې په غېږ کې ونیو، دواړه په خاورو کې ورغړېدل. د آسونو نرۍ پښې یې تر څنګ تېرې سوې. میرویس خان کښېناست، د ماشوم سترګې رډې راختلې وې. ماشوم یو دم چیغه کړه. میرویس خان په غېږ کې ونیو، ورو یې وویل ګرانه مه ژاړه، هر څه تېر سول. ماشوم ژړل. ماشوم یې له ځانه بیل کړ، د هغه پر سر، اوږو او لاسونو یې خپلې ګوتې وتپولې. ویې خندل. ګوره روغ رمټ یې، هېڅ هم نه دي درباندې سوي. یوه ښځه راغله، ماشوم یې په غېږ کې ونیو، ویې ژړل. آهنګر وویل وخوله، ته خو پوهېږې چې دا د ګرګین اولاده. یو دم غلی سو، شاوخوا یې وکتل، ورو یې وویل پر ماشوم دې پام کوه. ښځې ماشوم ور واخیست، په ژړا له هغه ځایه ولاړه. میرویس خان او آهنګر بېرته د آهنګرۍ دوکان ته راغله. آهنګر د چایو پیاله ور واخیسته، ورو یې وویل تېره ورځ یې همدلته له یوه ځوانه سر پرې کړو. ګناه یې دا وه چې د ګرګین له یوه عسکر یې خپل پور غوښت. میرویس خان سړه ساه وایسته. د عبدالباري او د هغه د ملګرو کیسه څنګه وه؟ آهنګر بنۍ ووهله، له سره انګاره شنه نرۍ لمبه راوګرځېده. ورو یې وویل عبدالباري یې تېره جمعه له 18 ملګرو سره په چوک کې زندۍ کو. جارچي ویل چې د صفوي حکومت پر ضد یې بغاوت کړی. د نجارۍ د دوکان په وره کې یو بوډا ودرېد، یوه بیلچه یې ور واخیسته. بوډا روان سو، بېرته لنډ راوګرځېد. ورو یې وویل زویه ستړی یم، یوه پیاله چای خو راباندې ولوروه. آهنګر د چایو پیاله ور ډکه کړه، ویې ویل بابا ناولاله راته ښکاره سوې، د کوم ځای یې؟ زاړه سړي وټوخل، په سینه کې غژهاری و. ویې ویل کوچی یم. میرویس خان وخندل. نو بیلچه څه کوي؟ بوډا سوړ اسویلی وایست. زویه په خدایه که تر اوسه لا په بیلچه پوهېږم، ټول عمر مې له رمې سره تېر کړی. د ښار لمرخاته خواته پراته یو، بس د حکومت بېګار دی. پرون یې عسکر راغلل، ویل یې چې یوه کلا جوړوو، له هرې کږدۍ به 2 تنه راځي. میرویس خان وویل له کومې خوا راغلي یاست؟ اوړی د غزني ناور ته ورخیږو، بس د هوا په سړېدو سره کندهار ته راځو. د غزني خواته څه خبرې دي؟ بوډا وټوخل، له چایو یو غړپ وکړ، ویې ویل ورک یې که زویه، خدای دې نه دروینې. ښه ورځ مو نه دی لیدلې، د مغولو لښکرو سلامت کلي وسوځول. نو خلک ولې غلي دي؟ څه وکړي؟ د بې اتفاقۍ دې رنګ ورک سي.
په یوه خوله نه وي. داسې څوک نشته چې یو څو کسان ورباندې راټول شي. بوډا له آهنګرۍ ووت. آهنګر وویل د ګرګین عسکرو ته نوی پلتۍ ټوپک راغلی، یو ډز کوي خو وار یې خطا نه دی. آهنګر غلی شو، یوه لور ته یې څټک ونیو، ویې ویل د ګرګین 10,000 ګرجي او ایراني عسکر باید زموږ په غوښو ماړه شي.